سلامونه نیکی هیله ګلونو لیدونکو وخت مو نیکمرغه هیله مند یم ښه اوسئ او د روژې مبارکې میاشتې درېیمې ورځ مبارکې هم تاسو ټول ته وړاندې کوم. هیله لرم دعا کوم چې دغه 2 ورځې په خیر او په خوښۍ موږ تاسو ټول باندې تیرې شوي اوسي او پاتې ورځې نور دې هم الله پاک په خپل فضل کرم سره په خیر او په سکون سره موږ تاسو ټول باندې تیرې کړې. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. زما د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت باندې چې کومې ویډیوګانې دي دغه لړۍ ته او درېیمې ورځې ته نو متاسفانه د خپرونې پیل لږ څه غمګین به وي. د دې لپاره چې موسی جان زموږ ستاسې ټولو موسی جان لږ څه ناروغه دی. زه نه پوهېږم موسی جان چې 2 غاښه راوتل ډېر راحته وله، ورپسې 2 پاسني غاښه چې راوتله تقریبا یو 50-60% نارامه به وه او ناروغ بشه. اوس فکر کوم بیا غاښ راوځي زښته زیاته نارامه دی. تقریبا د 2-3 ورځې کې چې ناروغي ډیره شدیده شوې ده نو ستونی خوږیږي، ډیر بد ټوخیږي او دغه ښه ده چې تبه نه کوي. نو یو ځل مو مخکې ډاکټر ته بولی و، دوا مو ورته اخیستې وه ولې هغه دوا دومره تاثیر پرې ونه کړ او بیګه ډیره سخته شپه تېره کړله. څو ځلې راویښ شو، شیدې سمې نه خوړلې او ټوخېده. نو بیا سهار دی موسی جان ویل چې ټول نه مهم لومړنی کار به باید نن همدا وي چې موسی جان یو ځل بیا ډاکټر ته بوځو او تر څو سم چک سي، دوا ورکړل سي، تر څو بیرته جوړ سي. تاسو وینئ چې هغه شوخ موسی اوس داسې غلی قرار ناست دی. یو خدا دی چې موسی جان د باندې چې د کوره وځي ډېر ځای ته خوښېږي نو شاوخوا ته ګوري ارامه وي، ولې هغه په هر صورت خو لږ څه ناروغه دی. انشاءالله دعا کوم چې زموږ او ستاسو ټولو ماشومان، مشران، کشران ټول ښه اوسي، ناروغۍ څخه په امان کې اوسي. او کابل جان هم نن باران دی، اټکل شوی چې شاید واوره هم ووري، خو په هر صورت په ټولو کې د خیر وي. نو هیوادوالو تاسو هم دعا وکړئ د ټولو ناروغانو لپاره، که هغه کوچني ماشومان اوسي، که هغه سپینګیري یا سپین سرې اوسي، که ځوانان اوسي، ښځینه نارینه هر څوک چې ناروغان دي، الله پاک د ټولو ته د دغه مبارکې میاشتې په برکت سره عاجله او کامله روغتیا په نصیب کړي. خزیار مو هم تاسو سره سیرمشي وکړي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي جوړ اوسئ. نن درېیمه ورځ مبارکه میاشت دی او موږ هم راوتي یو لاړ شو ډاکټر ته موسی جان ویسي او کوشش وکړئ تاسو هم چې ماشومانو ته د چا ماتل چې سربخت دواګانې مه ورکوئ او ځکه چې غټان بیا هم لږ مقاومت لري خو ماشومان لږ ضعیف دی وجود کې. نو هر دفعه چې مریضېږي ډاکټر ته یې ویسئ چې ډاکټر مطابق هماغه دواګانې ورته ورکړي. ډاکټر په لور تاسو راباندې نن ډېره زیاته ده لیدونکو، نه پوهېږم ولې په عادي ورځو کې هېڅ خبر هم نه وي، خو په کومه ورځ چې کابل کې بارانونه یا اورښتونه وي، که واوره که باران وي بس لارې بندې وي. دا په دلیل څه وي تایجه؟ منحیث د موټر څه لري؟ منحیث د ډریور؟ ځکه چې دې وخت کې بیا ټیکسي وانان هم کرایه هم زیاته وي چې مجبوري نه استفاده کوي چې والا باران کې ولاړ دی راځه لږ کرام پې پورته که دا خو مجبور دی ځي. بلکل. او لیدونکو تر ټولو غټه ګناه همدا ده چې د یو چا د ضعف ټکي څخه ګټه اخیستل، یعنې په دې معنا چې خلک خو مجبور دي لاړ سي، خصوصا چې ورښت وي، حتما خپل د دندې ځای ته یا خپل مقصد ته ځان ورسي. نو که چیرې بیا داسې یو کار وسي ډېره ګناه ده. ښه ده چې من حیث عموما مسلمان له دغسې منفي عمل څخه ځان وساتو. ملتیا مو وکړئ، ویډیو دوام لري، تر پای راسره اوسئ. انشاءالله چې موسی جان مو ډېر سخت ناروغ نه وي او زر یو څه معاینه سي، یو څه دوا ورکړل سي، بیرته کور ته لاړ سي.
سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما هم درایو هستم دیگه، باش که حال کدام را شهید نکنیم دیگه ماه مبارک رمضان دیگه. مور مادر موسی آف از کمکه از خاطر که به موسی جان بخار داده و هم با فایدهش است که دکتر صاحب که اگه از که پچکاری بتم و مشکل است برش، پچکاری خوب نیست و در آخری مرحله پچکاری هست که برش بتیم دیگه. از که خوب است که بخار بتیم دیگه، روز 2 وقت 3 وقت بخار برش بتیم خوب است دیگه. ما هم بخار یک تایمش برش دادیم دیگه، بعد از این حالا 2 تایم دیگه برش شیار میکنیم انشالله که صحتمند شوه و هوا سرد و گرم میشه دیگه. احتیاط کنی همراه اطفالتان. از ما خود نسبتا چند وقت مرکز گرمی روشن بود، بعد از او مرکز گرمی برشه تا هست دیگه گرم اطفال نگاه میکنیم اتاقاره. فعلا مریض شده دیگه، اطفال هست گاهی خوب گاهی مریض میشن گاهی صحتمند میباشن. خواستم یک معلومات برتن بتیم. یو متل دیکنه ذکر فرق خواهد وای ماشوم لویدل یا دی ماشوم غټول دی ښار آبادول دی. واقعا 100% هم دا خبره ده. او از تلفن ډېر ښه او الله پاک دې زمونږ ټولو میندو پلرونو ته اجر ورکړي چې اوس حداقل امکانات یو څه شته دي نو چې هغوی به څومره په سختۍ مونږ لوی کړي. نه بچیانې نه. نو لیدونکو په روغتون کې واقعا زه زیاته ناروغان وم. هماغه زما لږ څه موډ را آف کړ. موسی جان خو هم دغه دی کله چې بخار ورکوه لږ څه ډېرې وژړل ماشوم دی. نو ګلون لیدونکو په روغتون کې واقعا ناروغان زخته زیات و، ماشومان، ځوانان، سپینګیري. الله پاک دې ټول ناروغان ته بیا هم عاجل روغتیا ور نصیب کړي. د هغوی لیدل هم انسان لږ څه خفه کوي. او موسی جان ته هم چې کله بخار ورکوه نو ډېرې وژړل. ماشوم دی هغه حاله ورسره نااشنا دی او ورته وژړل. نو تاسو ملتیا وکړئ انشالله. وی جان موسی ته خوب ورځي قیشندی تا گره دا وقت موسی خوب وقت دی. دوستان عزیز یک موضوع دیگر هم یاد میکردم که بازم موضوع سر پدر مادر میچرخه و یعنی طفل کلان کردن یکی آسان هم نیست و مادر پدرتان وقتی که خودت طفل داشتی یا بچه یا دختر مهم نیست، اولاد است و اون وقت قدر مادر پدر باید 100% خودت میدن دیگه. پیش از او که فکر کنی 90% مردم شاید ما که چیز فکر میکنن که همتر کلان شدن و 10%ش همو قدر احساس میکنن و احساس دارن که یعنی مادر پدر قدر با ما زحمت کشیده. زیادتر مردم دیدیم که اولادم دارن بازم احساس نمیکنه که بی‌تفاوت است مرحله پدر مادر که یعنی چقدر زحمت ها کشیده. شب و روز 6 تا نگه و مریض بود. شب موسی نارام بود، ما تا سحری که 6 تا بودیم دیگه تا که استراحت کرد دیگه. اونمو باید یک در ذهن خود فکر میکنین و ما شو زیاد تمت در ذهن ما زیاد گشت که یعنی ما به خاطر از یک سلفی از یک قدر ششتیم وقتی که ما مریض شدید شده باشیم و امکانات اون وقت نبوده ولی خب گپ یگان تا پمپری چیزا کمک امکانات از دعو یخ مادرمشان قسم میکردن که وقت امکانات قدر نبود دیگه. خداوند بر کلشان اجر بده که
ما را در ثمر رسانده به همه بزرگا و کوشش کنین به مادر و پدر اونا زیاد چیز نمیخواه از پیشتان، یک لبخند و یک احترام که ما را خوش نگاه کنین و خوشی اونا در خوشی شماست. پس وقتی که اولادش خوش باشه تا مرحله که از خدا نکرده از دست پایم میمونه بازم میگه اولاد دیگه کوشش کنین که احترام کنین، خوب است فایده دنیا و آخرت تانه. دقیقا هغه کسان چې مور پلار لري پرته له شکه چې د الله پاک ستر نعمتونه به په کور کې اوسي، هغه کسان هم چې نه به برخې دی هغوی پوهیږي چې دغه درد څومره دروند درد دی. نو تل باید هڅه وکړو چې دغه دوو د الله پاک د رحمتونو نعمتونو قدر وکړو، ځکه چې داسې یو نعمت دی چې د وخت په تېرېدو انسان له لاسه ورکوي او بیا هغه وخت پښیماني، هغه وخت افسوس چې کاش مور سره مې داسې کړي وای، پلار سره مې داسې کړي وای، په دې ورځ مې نه وای خفه کړي، یا مې هم انسان د بعضې خویونه فرق لري. نو بیا پښیماني سود و فایده نه لري، بیا چې هر څومره د الله پاک په دربار کې توبه وباسو بیا هم په زړه کې مو یو خفګان وي. نو ښه ده چې داسې شته قدر پوه شو او نن که مونږ د خپل مور پلار خدمت وکړو ډاډه اوسئ چې راتلونکي کې به زموږ ماشومان هم مونږ ته د قدر په سترګه ګوري او عزت به ورکوي، ځکه چې زده کوي که چیرې مشران مثلا د مور پلار احترام نه کوي، کشران هم زده کوي وایي چې تا کله د خپل مور پلار قدر او عزت کړی چې مثلا زه ستا احترام وکړم. هغه متل دی وایي څه چې کوي هغه بریبي. ښه باید وکړو انشاءالله چې ښه ثمره یې وي. جان موسی جان امیده شي قدرمندونکو دل پارت دا روي چې خیر زه به ویډیو دلته سټاپ کم کور ته چې ورسېدلو انشاءالله ګورو چې نور پروګرام لرو تاسو سره به شریک کړو، تاسو مو هم ملتیا وکړئ او انشاءالله بیا هم وایم چې روژه مبارکه میاشت ده، د برکتونو څخه ډکه میاشت ده، راځئ چې یوه شیبه هم له لاسه ورنکړو، ښه عمل ترسره کړو. ګټه دا ده چې وبخښئ ګټه یې بېرته موږ ته رسي که نفلي منځونه کوو هغه د اجر و پاداش د فرض و د منځه برابر حسابیږي، که نوافل کوو، که ذکر کوو، که صدقه ورکوو، خیرات کوو، هر څه چې کوو د ځان لپاره کوو. الله پاک زمونږ هیڅ ښه عمل ته ضرورت نه لري، بلکې مونږ د ته ضرورت لرو چې ښه عمل ترسره کړو تر څو چې د الله پاک په دربار کې یو حداقل یو کوچنی مقام ځان ته وګټو. نو انشاءالله چې په روژه په ټولو باندې په خیر په نیکمرغۍ او سوکالۍ تېره شي. ملتیا مو وکړئ، ویډیو دوام لري. دوستای عزیز سلام، بازم باش که بریم هزینه چی کار داری اینجا پت آمده چی میکنی؟ بیا هم سلام دیدونکو راغلو او تیره ورځ ویډیو کې مې ستاسو ته ویلي وم چې د هوره جان موسی جان لپاره یو تخت مو خوښ کړی وه. خوشبختانه تخت هم راوړ او ډیره زیاته پرې ستړې یم. ما را نه وړ ولې عجب ولې په جای کې ولې ټول ما او خیجان وکړل، ګر چې مونږ د خوا د تخت لپاره غوړه ګڼلې وه، دلته به کېدو اندازه مو هم اخیستې، ولې کله چې تخت کور ته راغی اندازه پکې وړه وسوله، هر څه څه وکړه دلته جای نسوله. خو په یو جنجالو بالاخره دلته کېښود، میگل د هیڅ نه جایش انتخاب کرده بودیم دوستا، خب نامد دیگه جا راځه سلفي ونیسه قید. نو ټوله ورځ هم ډېره سرګردانه تېره سوله لیدونکو. بالاخره همدا ځای ورته مناسبه وګڼه، یو خو به دا وي چې موسی به ما ته نږدې وي یعنې تخت څنګ ته، او بل ځکه چې ماشوم دی باید د شپې خو نه ډېر راویښېږي. نو تصادف خیر فعلا په همدې کور کې همدا تخت همدلته ښه دی، بیا بله خیر خدای مهربانه ده بل کې به بیا بل ځای ورته پیدا کړو. نو بالاخره تخت راورسېدم، دم ځای په ځای کړ او رجانه هم نو یعنې په ټوله کې زمونږ همدا یوه کوټه خلاصه شوله، لږ سر راکته که قیچه همدا یوه کوټه خلاصه شوله په بشپړه توګه. نو یعنې ټول شیان یې مینځل وغوښتل، پردې نور نو سرتختی د موسی جان او هورې جان. البته اوس هم د دوی سرتختی نشته، تر اوسه درک هم نه لري ځکه چې نه وه هغه د هورې تخت مې لرې کړ، د هورې تخت مې شاید ته رسېدلی وه حتما ویډیوګانې هورې هم شوخي را شروع کرده. چی میکنی؟ سلام سلام. خوب هستین؟
David. Hello. Hello. Chaka. چکه دست خدا کار کرد Dan. آفرین Thank you. Yes. Okay, thank you. Yes. خو یس بوری جون خیلی هورا جانم خوشحال است از خاطر که تخت نوش آمده قدر خوش است سر بالکل لیدون که دقیقه وقت از تختم راوڑه و یعنی شب استرش ولی ما خوب ورناغه ما حداقل بدن ماکام لک تویده شی لک به مثلا دو ماشمان دیر به شوخی که یوجه خصوصا مساگک نپسیده هورا جان شوخی دارم و لایت های الیدی را تبدیل کرده میره. آفرین کم رنگ؟ بلو بلکم رنگ دی برو بیر دیگه کلر بیار بچین دیگه کلر بگی گرین کلر Green color. گرین بگی خودش میاره کار نکنه جایی غلط کن آفرین آفرین بلکم کلر دی پرپل Purple. Purple. دوستان جایش هم دیده که در کجا تغییر میخوره جایش هم مانده بلکم کلر دی بله ولا رید کلر بچین رید Red. یا آفرین رنگا را کلش نامایش هم میشناسه به انگلیسی البته به انگلیسی امروز برده میشه دیگه کاردان هم شامل کردی میشه بخیر یک چند روز که تمام میمان است در حلقه بالخیر درس شروع کیگی انشالله مسئولیتونه به هم زما د خلجان دیریگی من هست به مور پلار او هم به هورجان هم مسوفکیگی هم برنو د ژوند نوې پړاو پیل کیگی مساجان هم آمده شوخی خود داره هر یو خپل کار کوي سلام علیک الشت قش موسا نمی موسا وینن مریض ده خدای مکی البته وګوره موسا جان موسا بدر چی بوده کم شوخی داری بچی سلام پیش دکتر که بردیمش جات لایق بود خب نمو میان که سر به خود دوا نتین باید پیش دکتر برده شد نسبتا از وقت که در فعالیتش هم خوب شده و ساتری خود داره خودش و شوخی خودم میکنه خو مگم نظر سه نن موسا دیر نظر سه بروختون که سده لارلو یوزل خنداوی شروع کرده هر سو مثلا هر دکتر به ورطلاق لله تلقو سه ایدیل پارت سه چیه برکرم؟ بخار بیا می گفتلو انت اکسیژن بخار تی ورکرنو هلته ډیر د نرسانه وی ډاکټرانه اکسیژن همیشه دا ټول سولې او د ټول ته خندل هری به ویل چې او د څنګه خندروي ماشوم ما د پستر ګوس څراغ لګي ځان خوګم کې د ځای خوکس ماشوم نو تر غوڅ غټیږي وای د خارونو آبادول دی بیا افغانی ماشومان خو بیخي زایم ټول نړۍ آبادول دی امروز یه اتاق تیار شد دوستا دیگه بریم طرف آشپزخانه بخیره قصه خو کو مگم لیدون کنه وقت کیږي روزمات برابر رسیږي او زمونږ پخلی به نوی تیار تاسو مو هم ملتیا وکړئ څو ورو د پخلنځي په لور او تاسو ته خوندور خواړه پخوم حتما نو تاسو هم خوښیږي لیدونکو بیا هم سلام خدای که ښه اوسئ او ویډیو مو ته تر ډېره مره رسولې ده انشاءالله چې خسته سوي نه اوسئ ستړي شوي نه اوسئ او په تنګ سوي نه اوسئ ګرچې زه خو د ویډیو په جوړولو یا هم دغه نننۍ ورځ کې ډېره زیاته ستړې یم نو انشاءالله چې تاسې د ویډیو له لیدو څخه خوند اخیستی اوسئ درته په زړه پورې اوسي او اوس هم راغللو پخلنځي ته د څه روژه مات روان دی نو حتما باید یو څه چمتو کړم د روژه مات لپاره ولې نن داسې ټوله ورځ هم ډېره ستړې وم روغتون ته هم لاړم لکه مې د موسی جان لپاره فکر هم خراب دی یعنی ورته خفه یم او همدارنګه د دې لپاره چې ډېره زیات ستړې یم د تخت په راوړلو سره ډېر نو ستړې سولم قیس جان ویل چې د باندې نه درته ډوډۍ راوغواړم ما ویل نه هغه پرېږدې بیا ورځ لاړ شم هلته د باندې رستورانت ته ولاړ شو د هغه نه به بیا زه په همغه ورځ لیدونکو ته ویډیو واخلم ولې نن خیر ده لږ ساده خواړه ما درته پخوم ته راسره ګزاره وکړه خو په کور کې چمتو کوم نو دغه لپاره به مې غوښتل چې د چرګ کړایي تیاره کړم او همدغه یو دانه سوپ ساده سوپ نو حتی تر دې ستړې یم یا وخت هم روان کمې کوي چې د سوپ مې هم غوښتل چې تیار سوپ چې دی
پاکټکی هغه نه استفاده وکړم او شاید ځینې کسان بیا هم طریقې له جوړول سره ستونزې لري دا به ورته واضح سي او لیدونکو تاسو ته به زه د چرګ د کړایي لازمه مواد هم ووایم ځینې کسانو څه شکایت کړی چې په خپرونه کې یا په ویډیو کې ډېرې خبرې کوم د نن درته خلاصه ویډیو جوړوم طبعا چې د چرګ کړایي ده نو د چرګ غوښې ورته پکار کېږي اساسي مواد رومي بانجان دی زنجفیل گشنیز تازه گشنیز البته او اوږه ده او همدارنګه هغه مسالې چې موږ پکې اچوو تاسو هم کولی شئ هر څوک په خپله خوښه باندې مرچ مسالې پکې واچوي ولې هغه څه چې زه عموما پکې اچوم او واقعا خوند ډېر زیات خوندور کوي د میوه سره به شروع وکړم مالګه زردچوبه وچ گشنیز ده هم لږ څه مساله ده نو نوم مې نه درته ښاغله تور مرچ او ده هم مساله دار شنه مرچ دی نو لیدونکو او همدارنګه موږ ته طبعا پرېږدو چې په غوړۍ کې پخېږي اوس ونه وایي چې غوړي مو ولې ونه ښودل او بله موضوع عموما په کړایي کې هغه مهمه هغه څه ډېرې نه هغه کړایي چې موږ په بازار کې خورو یا په رستورانتونو کې هغه مرچ دی ولې د دې لپاره چې یو خروجه ده یو زه نه غواړم چې د خپلو معدې سره او د قاجانو معدې سره ظلم وکړم نو زه مرچ نه پکې اچوم یوازې همدغه وچ مرچ بسنه کوي که چیرې اشتیا یې وه بیا چټني لرو د هغه نه هم استفاده وکړو ولې عموما قاجان هم نه خوښېږي چې مرچ نه استفاده وکړي ځکه معده بیا نارم پازابېږي نو د هغه لپاره مرچ نه ور نو لیدونکو غوړي مو ایښي دي او په غوړیو کې به هم تر هغه چې غوړي څه کې خیر زه به دا هم پکې واچوم خپل البته کوم چرګ په کومه مقدار چې موږ غواړو هغه پکې اچوو او سره کوو یې د دې لپاره چې خوند یې له منځه لاړ شي بانجان رومي په همدې اندازه کفایت کوي تاسو کولی شئ چې غټ غټې هم واچوئ یعنې مختلف طریقې دي اول یې لږ څه په اوبو کې جوش کړئ بیا یې پوستکي ایسته کړئ یعنې هر رقم درته صراحته ده ولې دې لپاره چې زه لږ څه عجله لرم شاید ګاز لږ څه پسې د ګاز حرارت جګ وي نو د هغه لپاره په دې اندازه یې میده کوم او همدومره کفایت کوي لیدونکو غوښه وینو چې دا رسه شوله او همدومره اندازې باندې بیخي کفایت کوي اوس نو خپل نور مواد ور اچوو د ټول نه اول رومي بانجان مو چې واړه کړي دي د ټول ور اچوم ګاز یې لږ څه کموو او بیا هم وایم کوم مسالې چې ضرورت وي ما تاسو نن په ویډیو کې تاوا کې اخیستی دی د ټول ور اچوو او همدارنګه اوږه هم ور اچوو اوږه یې هم بوی خوندور کوي ذایقه او تر ټولو مهم څه کومک یې تر څو زر غوښه نرمه شي لږ یې لړم د دې لپاره چې دا ټول مواد سره یو ځای شي نور مو ګاز په ټیټ حرارت سره ایږدو سرپوښ کې پرېږدي مکمل شاید 50 دقیقې یا هم تر 1 ساعته پورې البته ګاز بیخي شم غوندې کېږدو نو سرپوښ مې زه کېږدم تر څو چې دا پخېږي راوباسو خپل سټوک په پوښ کو او دلته پاتې شوله تازه ګشنیز او زنجفیل دا پرېږدو د دې لپاره چې دا بیا کله چې پاخه شوله ور اچوو نور به مې زه د میز سر لږ څه ټول کړم او بیا به د سوپ پخول شروع وکړم لیدونکو دا سوپونه ډېر ساده او اسانه پخېږي یوازې اوبه ورته جوشوو البته زموږ کورنۍ ته نو یو پاکټ بیخي کفایت کوي په یو پاکټ ته نو 4 ګیلاسه اوبه جوشیږي او خپله دا مواد باید په یخ اوبو کې جوړ شي دا مواد وراچوو ګاز په کم اندازه پرېږدو تر څو په سمه توګه پاخه شي هر کله چې ټینګ شوله په دې مانا چې پاخه دي او یو دانه
کارنا بلانکا هم دیدن پرورا چون چه طعم خوندور کی دا به ورو ولرو او ګاز به په کم اندازه پرېږدو تر څو خپله ښه پاخه شي. لیدونکو یو ځل خپل د کړاهی چې کوو بانجان ډېر ښه اوبه یې ویستل دي ځکه وطني بانجان و او بیخي ډېره ښه پخه ده. اوس نو خپل ګاز پسې جګوو او سر یې هم لوس پرېږدو تر څو د اوبه مکمله وچیږي. تاسو ورته تشویش مه کوئ، حتما اوبه باسئ، ولې فکر ونه کوئ چې دا شوروا ده. اوبه بېرته په مرور زمان وچیږي د دې لپاره چې موږ په ګاز پسې شام غوندې پرېښی وو. او سوپ ته هم راسو. سوپ مو بیخي پوخ دی، بیخي چمتو دی. د هګۍ هم ما پکې واچوله په دې آخر کې او تاسو وینئ چې ډېر ښه رنګ یې جوړ شوی. لږ څه تازه ګشنیز هم په سر ور دوړوو، اچوو یې تر څو ښکلی شي. سوپ مو نو بیخي چمتو دی، همداسې پرېږدو چې لږ جوړ شي تر څو نور هم ټینګ شي. کله چې کړاهی مو تیاره شوله نو ټول ورسره یو ځای بیا به یې راوباسو، انتقال به کړو. انشاءالله منتظر به دې اوسئ چې څه وخت له خیره آزاد. ګلونو لیدونکو زموږ کړاهی نو نوره چمتو شوې ده، د شوروا نه داسې یو څه جوړ شو او بیخي په مکمله توګه پخه ده، ښه په غوړیو باندې راغلې ده. نو اوس هم راځو او خپل ګشنیز مو څه ټوټې کړي دي او زنجفیل دا ورچوو. نن سهار هسې زما خبرې د یاده وځي. خو شکر چې قیس جان شته دی چې مرسته راسره کوي او بېرته مې جملې را جوړوي. نو دا بیخي آماده دي، یوازې یو څو ثانیې، البته ډېر کم وخت، نیمه دقیقه یې ږدو چې دغه خپله ګشنیز او زنجفیل خپل طعم پکې وباسي. بیا نو په قاب کې اچوو او نور به الخیره. نو لاړ شو، میز تیار دی، انشاءالله روژه ماتی به وکړو. لرې مو له زړه ګلونو زه پوهېږم تاسو به له موږ نه هم خوندور خواړه چمتو کړي وي، ځکه چې زه خپلې خویندې پېژنم چې څومره باسلیقه زموږ افغانې خویندې دي، افغانې مېرمنې، او حتما په ځانګړې توګه په روژه مات کې خو بیا کوشش کوي تر څو رقمه خواړه چمتو کړي. فکر کوم کفایت به وکړي، لږ څه قورمه لا به ورسره واچوم، نور نو بس. خیر، نن ما تاسې هم وبخښئ، قیس جان دې هم ما وبخښئ، د دې لپاره چې زه ډېره زیاته ستړې وم ټوله ورځ. نو دا هم زموږ کړاهی لاړ بس له خیره د میز سر ته. بسم الله عملتو. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره درېیمه ورځ د روژې مو هم په خیر سره افطار کړله او روژه مو ماته کړله. ګلونو لیدونکو هیله من یم چې زموږ په څېر ټولو هېوادوالو مو په خیر سره د روژې افطار کړی اوسي. هغه هېوادوال مو چې په افغانستان کې دي، زه دعا کوم، زه هیله لرم چې د ټولو افغانانو په دسترخوان حتما د خوراک لپاره یو څه اوسي او دوی هم د خپلو کورنۍ سره په خوښۍ باندې روژه ماته کړې اوسي. روژه طاعت عبادت دی، زموږ ستاسې ټول د الله پاک په دربار کې قبول او منظور شي. سلام دوستانو، خدای وکړي روغ جوړ اوسئ. تر اوسه پورې خو مصروف وم د کامرا په شاته سینه مصروف د غذا، نو هم چې غذا ته ګورې او دې کېږي ورته، نو دې وخت کې ما هم چې څنګه راغلم اول مې شروع ورته وکړه افطاري مې وکړه. نو خدای دې وکړي چې ټول ښه اوسئ او نو دې نه بعد داسې یو پیام دی هسې نه چې خدای دې وکړي چې د ټولو دسترخوان ډک د هر غذا نه شي. خدای دې آسان دی هر چا ته، خو
هغه زحمت یې ایستلی شته نو خپل ژوند کې خدای ټول ته داسې هغه ورکړي چې دسترخوان چې یعنې د بل چا دسترخوان ته هغه نه کړي احتیاج محتاج نه شي چې د هغې دسترخوان کې دا شته زموږ نه شته حسرت یې ونه نو موږ هم نن خلاصه و ډېره هم ستړې ورځ درلودله خدای دربار کې هزار بار شکر چې دغه هزار بار شکر ځینې خلک دي چې حتی د روژه ماتې لپاره هېڅ هم نه لري موږ نور پلانونه هم درلوده چې کیدای شي آینده کې ولرو چې لږ دغه کور هم لږ ګډوډ غوندې دی رحم علي نن فیضان ویلی وای دغه شپږ لا ډېر یو هفته دوه هفتې به کېږي چې نه 15 دقیقې هم مونږ قرار نه یو ناست رحم علي چې باید مرکزګرمي لږ تاسو پوهېږئ لږ هغه کېږي ټول ځایونه لږ ورسره دود کېږي نو رحم علي او د کالاشي نو ټول چیزونه هغسې وو چې اوسه پورې مې یو 50% صحیح دي 50% بله لیدونکو تاسو په ویډیو کې هم ولیدل چې موسی جان او هوریا جان ته هم تخت راوړ دغه تخت د دې لامل چې دغه د خوب کوټه بیخي نو 100% نور نه ټوله سي المارۍ د منځ کالي د هوریا جان موسی جان زما د قجان ځکه موږ اتاقونه تبدیل کړل موږ په پسرلي کې د وړو اتاق ته راځو دې لپاره چې دا ښه دی بالکن ته هم دروازه لري او د ژمي نه بیا دا اتاق یخ وي بیا نو هغه بل اتاق ته ورځو هغه هم منتظر اوسئ دغه فرش تر اوسه په قالین شویی کې دی چې هغه څه وخت راځي بیا به هغه کوټه به مکمل په فرش کېږي نو جنجالونه هم ځکه زیات و زه مطمئنه چې ډېر هېوادوال شاید بار د دې نه شروع کوي د اختر لپاره هر افغان کور کې حتما همدغه موږ داسې پلانونه وي چې روژې نه مخکې هر څه خلاص شي روژه کې بیا نور کارونه وي نو څه وایم بدبختانه وایم چې بند پاتې شو نو پکې قالین هم قالین شوي ته ورکړی دی تقریبا یو هفته کېږي اسمان نور نه راځي کله راشي باران یغی نو هغه هم پاتې دی د مهمانخانه نو ښه وخت لرئ تاسو هم او یو بل پیغام هم زه دوستانو ته لرم لیدونکو زه به د ډوډۍ پرېږدم خیر په ارام هم خبرې کوم ډوډۍ خوړل کېږي اوس لږ ښه شولم ځکه تاسو به هم شاید ووایئ چې اسمه څنګه هم خبرې کوي هم زه ډوډۍ پرېږدم یو څه زه د خپل تجربې نه تاسو ته وایم چې هېڅ کله په پیشلمي کې وریجې ونه خورئ ما بېګا دغه اشتباه کړې وه دغه یعنې فکر کې سهار زه 8 بجې نه وریجې کې چې د پسه غوښه یي او واز دی هغه مه خورئ هغې سره سب نظر دغه تاثیر کوي ځکه چې ټول خلک مونږ هم وریجې خوړل مخکې سابقه زه نه پوهېم لیدونکو یعنې سږ کالې په دغه یعنې چې نن درېیم پیشلمی مونږ وکړه او بیا یې نن روژه ماته ده اوس اولین ځل و چې ما په پیشلمي کې وریجې خوړلې زه نور کلونه مې نه خوړلې بېګا شپه مې تودې کړې وریجې مې خوړلې سهار زه په 8 بجې وږې وم فکر وکړې چې د 8 د سهار نه تر دې اوس هم ما څومره ورځ په سختۍ تېره کړې وي چې کارونه هم ډېر وه موسی جان خدای راته جوړ کړي روغتون ته هم لاړلو او بیا وروسته له هغه نه چې د هوریا جان موسی جان تخت راوړ د هغه نه فکر وکړې دا نیمه کوټه راوویستل سوله تخت دننه سه او بېرته ټول شیان منظم سوله نو وایم چې که چیرې تاسې هم کوم وخت د وریجې په مقابل کې بیا زر وږې کېږي هېڅکله هم په پیشلمي کې وریجې مه خورئ نور به نو موږ هم خپل ډوډۍ وخورو نو تاسو څخه هم ځانګړې مننه کوم چې زموږ ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله په تېرو ویډیوګانو کې ډېرو دوستانو ډېرو خویندو ورونو د هېواد دننه او د هېواده بهر ښکلي کومنټونه کړي وه د روژې مبارکیانې نور سلامونه تصادف تلیفون مې راسره نشته بل چې زه ځینې کومنټونه ولولم خو خیر په فرصتۍ سره تر هغه لږ کومنټونه هم ډېر سي بیا یو ځانګړې ویډیو جوړه کړم او ستاسې ښکلي ګلالي کومنټونه به ولولم ځینو پوښتنه کړې وه ځواب به ورکړم یو هېوادوال مو پوښتنه کړې وه نوم مې د یاده وته نه پوهېږم ورور و که خور و خو ویلي و چې اسنه خورې ته د قندوز یې نه خیر زه د قندوز ولایت نه یم په ټوله کې خو زه د افغانستان یم خو که به مشخصه توګه پوښتنه کړئ زه د میدان وردګو ولایت څخه یم زه نه پوهېږم څنګه حتما زه د افغانستان یم موږ افغان یو دغه دی نو موږ منځ کې تضاد نه لرو په هېڅ صورت کې هم نه شاید لهجه هم ورته ورته وي ځکه زموږ افغانستان کې نامحدود ډېرې خوږې لهجې دي د بېلابېلو ولایتونو نو حتما دغه هېوادوال مو شک به یې کړی چې حتما
زما لهجه کې ورته ورته چې زه د کندوز یم کنه خو زما هغه خوا ډېره زیاته خوښېږي انشاءالله خدای مهربانه دی پسرلی به سي له خیره لاړ به سي په چکر سمت شمال ډېرو ولایتونو ته بدخشان ته نیت کړی خدای دې نصیب کړي چې له خیره لاړ سو نو لیدونکو یو بل موضوع مو یو کس موږ ویډیو شیر کړی او فیسبوک کې او ټیک ټاک کې چې مېرمنې پښتنه ده او ښایست چې دی مثلا زه خاوند دریجه تاجک نو ډېره زه ټولو هېوادوالو نه دا ډېر هغه کوم خواهش کوم چې تضاد مه زیاتوئ نو تضاد موږ ټول یو افغان یو او که ځینې خارج کې دي چې دی هغې د بیا ټول پوهېږي چې دا موضوع څنګه ده خارج ته چې لاړ شي صرف د افغان په نوم د پېژني نه د تاجک ازبک هزاره پښتون هېڅوک هم نه پوهېږي چې نه پېژني مثلا هېڅ چې دا کوم قوم دی او بیا وروسته نو افغان په نوم یادېږي نو تاسو هم تضاد مه کوئ ښه نه دی تضاد زموږ یو ځینې کسان وایي چې زه ډېره په دې باندې خفه کېږم چې څوک وایي چې اولاد ته د پښتو ژبه راوښیه پښتو یې مورنۍ ژبه ده تاسو لږ صبر وکړئ تر اوسه موسی جان د 10 میاشتو دی هوره جانه نوې 4 کلنه شوې ده ډېر عمر به الله پاک ورکړي ډاډه اوسئ سمه سوچه پښتو به مو وایي سمه سوچه دري ژبه باندې به هم خبرې کوي په انګلیسي به له موږ تاسو نه ښه خبرې کوي دا اوس هوره دومره په انګلیسي پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو داسې دی چې مثلا موږ هم کوشش کوو چې هر ژبه ورته وښایو چې څوک نه پېژني چې دا تاجک دی که ازبک دی که هزاره نو زه ماشومان سره دایما زه فارسي وایم او مور یې پښتو ورسره غږېږي نو همدا ده چې نور خلکو سره چې کښېني نور ژبې هغه به انشاءالله ورته زده کړو چې څومره چې دید او ذهنیت فعالیت ولري نو هغه کولی شي چې زده کړي نور هم زموږ یو استاد وایي یو ژبه یو انسان دی څومره چې ژبې زده کوي نو همومره انسانان درنه جوړېږي هر ځای کې بند پاتې کېدی نه شي مثلا چې یو ځای کې بند پاتې شي نو نور موضوع بله ورځ پرېږدو انشاءالله بیا هم د ښو کومنټونو په تمه یو هغه کسان چې منفي کومنټ کوي خیر تاسې منفي کومنټ وکړئ یعنې زه څه وایم یو خو په ټوله کې موږ هېڅکله هم باید کوششونه کوو په خپلو خبرو په خپلو اعمالو باندې یو مسلمان خفه کړو او بیا په دغه ښکلې او مبارکه میاشت کې بیخي نه یعنې الله پاک ویل دي چې بهترینه بنده هغه ده چې څوک د ژبې او د لاس څخه په امان کې واوسي ژبه همدغه د کومنټ ژبه ده موږ تاسو په مجازي نړۍ کې خو له بل طریقه یو د بل سره خبرې نه سو کولی ولې د همدې کومنټ له طریق څخه تاسو زه یعنې موږ تاسو یو بل سره خبرې کوو هغه کسان چې منفي کومنټ کوي فکر وکړئ چې یعنې تاسو خپله په ګناه کې کېږئ چې یو مسلمان ستاسې د کومنټ په ویلو باندې خفه کېږي او زه واقعا په منفي کومنټونو باندې خفه کېږم نو تاسو ټول په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم خوشحاله اوسئ ارامه اوسئ سوکاله اوسئ همیشه مو په کور کې د خوښۍ او خوشحالۍ د سرخوانونه هوار اوسه او په شونډو مو همیشه ښایسته او خوږه مسکا خوره اوسه السلام علیکم خدای پامان